اوس راځي د یو ښځې د ژوند دوران هغې ته نظر وکړو چې په هغه معاشره کې اوسېدلې او د فرق موازنه یې وکړو د اسلام نه مخکې د ښځو ژوند او د اسلام نه وروسته وختونو کې د ښځو ژوند. اسلام نه مخکې چې کله به جنۍ پیدا شوه نو پلار به اکثر وخت د شرم ذریعه ګڼله او په ډېر حالتونو کې به هغه ژوندۍ ښخه کړه. چې کله اسلام راغلو نو دا رواج بالکل ختم کړو. که چېرې هغه به ژوندۍ هم پاتې شوه بیا نو هغه ته به هېڅکله هم مینه او شفقت نه میلاوېده کوم چې به هغې د خپل پلار نه غوښتله. هغه جنۍ به د هغه په نظر کې بې قدره وه. خو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وروسته وفرمایل چې څوک د دریو لوڼو پالنه وکړي، هغوی ته ادب وښایي، د هغوی نکاح وکړي او ورسره ښېګڼې وکړي نو هغه به جنت ته ځي. فرض کړه چې هغه غټه شوې ده او د واده عمر ته رسېدلې ده. د اسلام نه مخکې هغه به په زوره واده کېدله. چا به هم د هغې سوچ یا احساس په اړه پوښتنه نه کوله. خو اسلام راغلو او د هغې د خوښې نه بغیر نکاح کول یې منع کړل. د هغې نه پس که یو سړی د هغې سره د واده خواهش لري نو اول به هغه غوښتنه کوي. د څو ملاقاتونو نه پس که ښځه راضي شوه او محسوس یې کړه چې هغوی برابر دي نو د واده عمل شروع کیږي. بیا د نکاح د معاهدې په طور زلمي ته پکار دي چې هغې ناوې ته مهر ورکړي، د پیسو یو مقدار یا یو قیمتي تحفه. په اصل کې دا یو قسم مالي تحفظ دی. که چیرې طلاق وشي یا خاوند مړ شي نو ښځه خپل مالي کومک پخپله کولی شي د یو خاص وخت لپاره د دې پیسو په کارولو سره. یقینا دا یوازینی مقصد نه دی. ښځه دا پیسې په ټول ژوند کې څنګه چې وغواړي استثمارولی شي. هغوی کاروبار شروع کولی شي، داسې سرمایه‌کاري کولی شي چې نفع ورکړي، یا یې هغوی د ځان سره هم ساتلی شي. د مهر مقدار ښځه پخپل مقرروي. سړي له پکار دي چې دا ورکړي او بیرته یې نشي اخیستلی. خو که ښځه غواړي د خپل خاوند مالي مدد وکړي نو هغه یوه بله خبره ده. دا واده نه پس د ښځې د اوسېدو او د خوراک ذمهواري د خاوند ده. په هغې هیڅ قسمه فرض نشته چې نوکري وکړي، کار وکړي یا د کور په خرچو کې برخه واخلي. د واده نه مخکې د هغې پلار د هغې د ژوند ذمهوار دی. د واده نه وروسته د هغې خاوند د هغې د ژوند ذمهوار دی. ولې نن هم موږ ګورو چې داسې خلک شته چې د نړۍ په ډېرو برخو کې دي. کله چې موږ د شیخ فاطمه برکت الله انټرویو وکړه، کوم چې په انګلستان کې یوه اسلامي عالمه ده، هغې موږ ته ډېر حیرانونکې خبرې وکړې. دا د هغو خبرو نه یوه ده چې غیر مسلمې ښځې د اسلام نه په دې ټول نه زیات متاثره کېږي، ځکه چې په عمومي طور هغوی دا تجربه نه ده کړې چې په خپل معاشره کې د بل چا لخوا د هغې خرچه او خوراک پوره کړی شي. د یو خاص عمر نه پس مجرد جنۍ اکثر د خپلو پلرونو نه یو رنګ جدا کېږي او په خپلو خبرو د ودرېدو سوچ بیا کوي. هغوی یو داسې ژوند ته ټیل وهل کېږي کوم چې هغوی پکې عادت نه وي او نه بې فرض وي. د نتیجې په طور په لکونو ښځې اوږد مهاله تکلیفونه برداشت کوي. بیا ډېر ځل هغوی له بدو نیتونو لرلو خلکو لخوا هغې تنګول کېږي، هم د واده نه مخکې او هم وروسته. هغوی خپل ژوند تیروي د خپل ځان په بچ کولو کې. خو اسلام د هغې د ژوند ذمهواري اچوي، د واده نه مخکې په پلار باندې او د واده نه وروسته په خاوند باندې. بیا کله چې واده وخت راشي د هغه سړي انتخاب چې هغه خپل پالونکی ګڼي هغه په مکمله توګه د هغې خپله خوښه ده. راځئ چې جاري وساتو. د اسلام نه مخکې چې کله به ښځې واده وکړو او مور به شوه نو هغه ته هیڅ قدر یا عزت نه میلاوېدو. خو وګورئ زموږ خوږ نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کوم مؤمنان چې تر ټولو کامل ایمان ښایي هغه خلک دي چې اخلاق یې تر ټولو ښه وي. او په تاسو کې تر ټولو غوره هغه څوک دی څوک چې د خپلو ښځو لپاره غوره وي. د میندو قدر بیانولو لپاره هغوی یو ځل یو صحابي ته وفرمایل جنت ستاسو د مور د پښو لاندې دی. هغوی د مور د حقوقو خیال ساته او په هغې ظلم کول تر ټولو غټو ګناهونو کې یو ګڼل کېږي. د اسلام نه مخکې که د یو ښځې خاوند به مړ شو نو هغه ته به د هیڅ میراث حصه نه میلاوېدله، بلکې هغه او د هغې ماشومان به په خپله د میراث حصه ګڼل کېدله. هر یو ناشنا سړی به په هغې خاوند باندې خپل حق ثابتو او په دې سلسله کې به یې ښځې سره به یې واده کولی شو. چې کله اسلام راغلو دا رواج یې بالکل ختم کړ او د دې په ځای میراث د مړ شوي کس په ښځې، ماشومانو او مور پلار کې د یو خاص حساب مطابق ویشل کېدل شروع شو. تاسو به غور کړی وي چې مور او پلار ته هم د میراث حصه میلاویږي. دا ځکه مهم دی چې نن سبا په ډیرو ملکونو کې کوم چې موږ پرمختللي ګڼو مور او پلار ته د میراث برخه نه میلاویږي. خو په منطقي توګه د یو مړ شوي کس مور او پلار شاید زړښت ته رسېدلي وي او هغوی د خیال ساتلو ضرورت لري. اسلام د هغوی د خیال ساتلو ذمهواري په زوی اچوي او که هغه مړ شي نو هغوی ته د هغه د میراث نه حصه ورکوي. د دغه مقصد لپاره په بل عبارت اسلام ښځه یوازې نه پرېږدي، حتی که هغه مور شي د هغوی ژوند او خوراک د هغې د ماشومانو ذمهواري پاتې کېږي. په یو رنګ دا په اصل کې د یو حوصله افزایي په طور لیدل کېدای شي چې ښځې د لوړو مقاصدو پسې لاړ شي. که تاسو له کار کول نه وي یا صرف نه غواړئ چې کار وکړئ نو تاسو له د پیسو ګټلو لپاره دا وخت ضایع کول ضرورت نشته دی. تاسو خپل وخت یو غټ کار ته وقف کولی شئ لکه تعلیم. اخر آیا دا د هر څه بنیاد نه دی؟ د یو معاشرې مکمله بدلون او د هغې روحاني بهبود ستاسو په لاسونو کې دی. خو که یو ښځه کار کول غواړي نو په اسلامي تاریخ کې د دې غټ مثالونه شته. د نبي صلی الله علیه وسلم بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها په مکه کې د ټولو لوی کامیابو سوداګرو نه وه. هغه یو اعلی کاروباري ښځه وه. یا فاطمه فهري یاد وساتئ چا چې اولنی پوهنتون جوړ کړی و.
دا په رښتیا د کاروبار یو ډیر حیرانونکی کار و. تر هغه ځای چې د حلال او حرام توازن وساتل شي نو هیڅ قسمه مسله نشته ده. په عامه توګه په یو معاشره کې سګریټیان هم د خپل عادت نه خلاصول دا تقریبا ممکن ښکاري، خو بیا هم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یوازې ودرېده او په ډیر کم وخت کې هغې دا معاشره روانه کړله چې دا ټول وحشتناک رسمونه او رواجونه یې پرېښودل. نو نه یوازې دا بلکې هغې دا بدل کړل په داسې ښکلو او عادلانه اصولو باندې چې حتی پیړیو وروسته هم انسانیت هغه مقام ته نشي رسېدلی. نو ډېر مثالونه هم ورکول کېدی شي او دا ټول بدلون یوازې په 30 کلو کې وشو. د دې ښودلو لپاره چې دا بدلون څومره غیر معمولي و، غټ اسلامي عالم بدیع الزمان سعید نورسي هغه وایي چې هغوی د داسې یو 100 فیلسوفیان راجمع کړي، هغوی د هغه وخت او ځای ته ولیږل شي او 100 کاله د دا کار ورته وکړي. آیا هغوی به د هغه غټ سړي یعنی محمد صلی الله علیه وسلم د کار 1% هم وکړي کوم چې هغوی په یوازې ځان باندې په 100 کلو کې سرته رسولی و؟ زموږ د نبي صلی الله علیه وسلم د وفات نه 20 کاله هم نو تیر شوي چې د دنیا په تاریخ کې یو بل حیرانونکی شخص هغه بیا منځته راغی.